صبح روز شنبه در پی حمله راکتی رژیم نظامی پاکستان در شهرک ترخم ولایت ننگرهار در یک مارکت تجارتی آتش سوزی رخ داد که در نتیجه آن خسارات مالی سنگینی به تاجران وارد شده است. مولوی عبدالله مصطفی شاروال ترخم بر رادیو تلویزیون ملی گفت صبح دیروز حدود ساعت 4 از سوی رژیم نظامی پاکستان به طرف شهرک ترخم مرمی‌های کور شلیک شد که در پی آن در یک مارکت تجارتی آتش سوزی به وجود آمد. در نتیجه این رویداد بیش از 150 دکان سوخته و حدود 300 میلیون افغانی خسارات مالی به مردم عام وارد شده است. پرون شپه 4 بجې د تورخم ښارګوټي مربوطه ساحه کې د پاکستانی رژیم لخوا زمونږ د ګرانو هیوادوالو په سوداګریز مارکیټ باندې هوایي بریدونه وشو چې په پیله کې زمونږ د ګرانو هیوادوالو 1.5 دکانونه وسول او 300 میلیون افغانۍ زیان ورته ورواوښتلو چې په هماغه وخت کې زمونږ د اطفائیې مدیریت او د تورخم ښاروالۍ په ګډه همغږۍ سره ساحې ته ورسیدل چې دغه اور مار کې تر څو پورې چې نورو دکانونو ته ونه رسیږي. در همین حال باشندگان شهر جلال آباد میگویند که رژیم نظامی پاکستان در جنگ رو در رو شکست خورده و اکنون مناطق ملکی را هدف قرار میدهد که این کار خلاف تمام اصول انسانی و بشری است. عبدالمجید یک تن از باشندگان جلال آباد میگوید چنین اقدامات با معیارهای انسانی و اخلاقی سازگار نیست. دا چې پاکستانی رژیم او تاسیسات چې په تورخم کې کوم سوداګریز مارکیټ شته دي دوی د افغان اتلانو سره مخامخ د جګړې ورتیا نه لري، خپل همت او مورال لاس ورکړي دي او د ملکی تاسیساتو په نه کول دا د انسانی اصول خلاف کار دی او دا من په کلکو ټکو باندې غندو. قابل یادآوری است که این نخستین بار نیست که از سوی رژیم نظامی پاکستان بر مناطق عامه مرمی‌های کور شلیک می شود. چند روز پیش نیز در شهرک ترخم و برخی مناطق دیگر این رژیم تأسیسات عامه را برخلاف اصول اخلاقی، انسانی و بشری هدف قرار داده بود که در نتیجه آن خسارات مالی و جانی سنگینی به مردم وارد شد.